کابو 19 کاله وړاندې یوه دردونکې خو هیله بښونکې خاطره. نن ورځ مو د دوو سترو دلایلو په وجه تر نورو ورځو غوره وه. لومړی دا چې د هوت 10 د هیواد د ازادۍ پیلامه وه، او بله دا چې په دې پرتمینه ورځ مو د ازادۍ د لارې شهیدانو د ورثو د کوربتوب اعزاز درلود. چرت وړی وم چې د خپل یو سپېڅلي باعظمه او زړور ملګري شهید مولوي صاحب محمد یاد را تازه شو. ومې غوښتل د قلم له څوکې یې وباسم او د دغې دردونکې خاطرې اورېدو ته تاسې هم راوبولم. د امریکایي اشغال 4 تر 5 کلونو وتلي دي. د لوګر ښکلې فضا د بې پیلوټه جیټ او چورلکو په کرغېړن غږ مبالسه ده. هر سهار تر اذان د مخه د چاپو خبرونه تر غوږو رسیږي. د لوګر اکثره مشران مجاهدین څوک خونړیو بمبارونو خوړلي شهیدان شوي دي، او څوک بیا تقدیر د وحشي بګرام د تورو میلو شاته رسولي. د ژوند تر ټولو تیارې ورځي د یو رانه سهار په تمه د اوسپنیزو پنجرو شاته تېروي. دا نو هغه وخت دی چې زه د برکې برک ولسوالۍ نظامي مسؤلیت په غاړه لرم. په لوګر کې 1000 ساعته هوایي عملیات اعلان شوي دي چې اساسي تمرکز یې د لوګر په مرکز، برکې برک او څرخ ولسوالیو دی. د ژوند دایره دومره راتنګه شوه چې حتی د ملګرو د احوال فرسۍ په موخه په ساعتونو پلي مزلونه کوو. ژوند که څومره سخت او تنګ و، خو بیا هم روان و. بالاخره د چاپو دا لړۍ تر موږ هم راورسېده. د ډبر په نوم کلي کې مو شپه وه چې ناببره د شپې آرام سکوت د الوتکو درانه غږ مات کړ. په خورا تکلیف مو د شپې په توره تیاره کې ځان د چاپې له صحنې وویست، او د عیدو خیلو په کلي کې مو د 200 په نوم خپل مرکز ته ځان ورسو. دا چې هره ورځ به په یوه نوي خونړي خبر پیلېده، او هر لوري ته به ژورې چوپتیا خپلې وزرې غوړولې وي. موږ هم په 200 مرکز کې چورتي ناست وو چې د څرخ ولسوالۍ یو له لومړنیو زړورو او مشرانو مجاهدینو څخه مولوي صاحب محمد په مخابره کې غږ وکړ، او د ځان پوښتنه یې راڅخه وکړه. شیبه نه ووتلې چې مولوي صاحب راورسېد، که څه هم د یو آرام، تقوادار او متواضع مجاهد و. خو کله ناکله به یې د مجاهدینو د روحیې ساتلو او زموږ د خوشحالولو په خاطر یوه اندازه خوشطبعي کوله. په 200 مرکز کې مو لا ورځ نه و پوره شوې چې فضا کړکېچنه شوه. عیدوخیل مو د شنې کلا د یوه کناره جومات په تکل پرېښودل. په همدې جومات کې مو د ماسپښین تر لمانځه وروسته لږ دمه جوړه کړه. زما زړه و چې کوټې خیلو ته د یو زخمي ملګري پوښتنې ته ورشو. د شپې لپاره به یو آرام ځای هم وګورو، او سهار به هر سړی په خپله مخه ځي. خو محمد مولوي صاحب ویل چې په خوب مې لیدي، فقط غوښتل مې چې له نږدې دې وګورم. د ده د ډېر اصرار په وجه مو په شنه کلا کې رخصت ورکړ. دا چې خپله په یوه پښه معیوب و او د موټر سایکل چلولو توان یې نه درلود، خو له خپل یو غښتلي ملګري ملا مجاهد سره په موټر سایکل روان شو چې په آباد کلا کې به د زنداني مولوي شاکر صاحب کورنۍ تر احوال فرسۍ وروسته د څرخ په لور خپلو مجاهدینو ته ځان رسوي. موږ لا د کوټي خیلو حوزې بابړو کلي ته نه ورسېدلي چې د لوګر ولایت د کمپاین لخوا 2 جنګي چورلکې د هوني سیدانو په استقامت را روانې شوي. موږ احتیاطاً خپل ټلیفونونه بند کړل چې احیانا کشف شوي نه وي، خو الوتکې د څلوزیو خواته لاړې. دلته و چې اندېښنه مو یو په لسه شوه، ځکه په څلوزیو کې شهید مولوي صاحب حبیب الرحمن تقبله الله، او اکثره وخت به یې له ټلیفون سره بې احتیاطي کوله، مګر د توقع خلاف څرخه کې د زرسنګ او کتسنګ په لور راوګرځېدي، او د اوځوخ په سر باندې یې د خاکي دښتې ته خپل مانور بشپړ کړ. همدا و چې محمد مولوي صاحب خپل اجل د اوځخ هدیرې سر ته رسولی و. درنه بمباري وشوه، په مخابرو کې شور ماشور جوړ شو. شیبه وروسته څو تنو مجاهدینو چې موږ ساحې ته د معلوماتو لپاره لیږلي وو، په یو ځانګړي نمبر کې غږ وکړ چې مولوي صاحب محمد او ملګري یې ملا مجاهد دواړه شهیدان شوي دي. دا نو هغه بوږنونکی خبر و چې په اورېدو یې له حاله ووتلو. محمد مولوي صاحب د مشرانو مجاهدینو په منځ کې یوازینی کس و چې په مختلفو اشکالو یې د مجاهدینو روحیه لوړه ساتله، تشویقول یې او پیل یې له خپلې کورنۍ څخه کړی و. مولوي صاحب محمد کورنۍ هغه درنه او باوقاره کورنۍ ده
چې د مولوي صاحب په شمول یې د کورنۍ 12 تنه ځوانان چې د محمد مولوي صاحب زامن او ورېرونه وو په نوبتي شکل د اسلام او کفر په دې ستره مجادله کې نذرانه کړل. د مولوي صاحب جسد مجاهدینو څرخ ته انتقال کړ او په سبا ورځ مو دغه نایابه هستي د تورو خاورو غېږې ته ورسوله. که څه هم د مولوي صاحب شهادت په ظاهره د ټولو مجاهدینو لپاره یوه ستره غمیزه وه. له دې کړکېچنو حالاتو څخه په مشرانو ملګرو کې یوازې زه، د څرخ ملا احمدي صاحب او ملا صاحب محمد روح پاتې وو چې د ده په خزان سره مجاهدین په رښتیني ډول روحان سخت وځپل شول. خو د مولوي صاحب شهادت چې څومره په ظاهره غمجن او دردونکی وو، تر هغه څو برابره زیات په معنوي لحاظ د لوګر د مجاهدینو لپاره یو ننګ او غرور وګرځېد. د مولوي صاحب وینو رنګ راوړ. ورځ تر بلې به ډلۍ ډلۍ ځوانان په ایماني جذبه او پوره انرژي د مجاهدینو له صفونو سره یو ځای کېدل. نور نو تقریبا هغه 10 ساعته هوایي عملیات هم په ختمېدو. د لوګر مجاهدینو په یو نوي شور او قوت سره د جهاد یو نوی باب پرانیست. تهاجمي حملې شروع شوي او وخت په وخت به مو د فتوحاتو پرنګینو خبرونو زړه د سکون اوبه څښلې. نن د هود 10 وه او موږ د هغو سپېڅلو ارواحو یاد ته ځانګړې کړه چې د هغوی د قربانیو په برکت نن په هیواد کې اسلامي نظام حاکم دی. د خدای جل جلاله شریعت پلی کیږي او هر افغان په خپل آزاده خاوره په یوه پرامنه فضا کې د ژوند له هرې شیبې خوند اخلي. د هود 10 تاریخي ورځ دی. د سپېڅلو شهیدانو ارواحو او کورنیو ته ډالۍ وي.